السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده ټول ورسره کړو جوړ د ستوافق یم په تن لري. سنوسل د افغاني ګټلو یو پلیټ فارم دی. زیاتره پلیټ فارمونه تاسو ته USDT درکوي، ډالر درکوي، خو دا خاص د افغانانو لپاره جوړ شوی. افغاني ورچول کیږي، افغاني ته ویستل کیږي. مطلب تاسو ته په ګټه کې افغاني درکوي او تاسو به په افغاني اچوي. مطلب دا د انویسټمنټ او د پانګونې یو پلیټ فارم دی، ویب سایټ دی. نو راځم په دغه کې یو څه اندازه ریویو تاسو ته درکوم چې څنګه کولی شو په دې کې اکاونټ جوړ کړو، څنګه کولی شو په دې کې پیسې واچو، څنګه کولی شو له دې څخه پیسې وباسو او دا موږ ته په څه شکل ګټه راکوي او څنګه په دې کې موږ VIP مطلب لیول فالو. نو په دغه ویډیو کې چې تاسو ته ټوله طریقه ښیم. لومړی څنګه کولی شو په دې کې اکاونټ جوړ کړو. تاسو ته چې ما کوم لینک درکړی په هغه باندې به لومړی تاسې کلیک واخلئ. لینک باندې چې کله تاسې کلیک واخلئ دلته لومړی باید تاسې ثبت نام وکړئ. لومړی کې تاسې د هیواد کوډ انتخاب کړئ، دویمه کې نمبر ورکړئ، دلته به خپل پاسورډ ورکړئ، دلته به هماغه تکراري پاسورډ ورکړئ او دلته به تاسې راشئ په ثبت نام باندې به کلیک واخلئ. ګورئ دغه خانفوري ما وکړه، راځم په ثبت نام باندې کلیک اخلم. ثبت نام زما په بریالۍ توګه ترسره شو. دلته به تاسې راشئ، په دغه اپشن باندې به تاسې کلیک واخلئ. دلته به تاسې راشئ په انسټال باندې به کلیک واخلئ. دا پروسه چې ډایرکټ ستاسې سکرین ته انسټالیږي، 8 سکنډه وخت غواړي، لږ صبر کوم. تاسې به راشئ اپلیکیشن به ورته راخلاص کړئ. دلته هم کېږي، ګورئ که تاسو ثبت نام کوئ او که دلته اکاونټ خلاصوئ. نو ما هلته ثبت نام وکړو، دلته د ورورد کې چې خپل اکاونټ راخلاصوم. خپل اکاونټ چې مې راخلاص کړ دلته راځم دغه متوجه شدم، په دې باندې کلیک اخلم. ګورئ لومړی دې دپاره به تاسې راشئ دلته دغه برخه کې، دلته دغه برخه کې زموږ ټول کار دی، صحیح ده. په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. دلته به تاسې راشئ، دلته لومړی تاسې چې پیسې دې ته اچوئ، دلته به تاسې راشئ د شارج چې دی په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. دلته ګورئ کم اندازه پیسې چې تاسې اچوئ 300 افغانۍ دي او 15 دقیقو کې ستاسې که چېرته مطلب ستاسې پیسې وارد نه شوې او اضافه نه شوې، تاسو کولی شئ کسټمر سپورټ سرویسز سره خبرې وکړئ. دلته زه راځم، دلته مطلب دغه 300 افغانۍ زه لیکم. 300 افغانۍ چې مو لیکلي، راځم په دغه شارج باندې کلیک اخلم. په دې باندې چې ما کله کلیک واخیستم دلته ګورئ هغه نوم هغه اکاونټ تاسو ته درکوي کوم ته تاسې باید پیسې ولګئ د پانګونې دپاره. دلته به تاسې راشئ دغه روش پرداخت، په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. دلته تاسو ته وایي چې مطلب تاسو کولی شئ حساب پیل لارې هم پیسې ولګئ، اټوما پیل لارې هم ولګئ، USDT TRC شل باندې هم ولګئ، صحیح ده. دلته به تاسې راشئ USDT BFI شل. نو مخکې یوازې افغانۍ دې ته اچول کېدلې، اوس USDT هم ورته اچول کېږي، صحیح ده. نو زموږ خلک بیا زیات حساب پې او اټوما پې کاروي، USDT TRC شل او BFI شل USDT دا هم کارول کېږي. دلته زه راځم، مطلب زه غواړم د حساب پیل لارې دې ته پیسې واچوم. دلته به تاسې راشئ په دغه افغانستان حساب پې، په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ او را به شئ په کنفرم باندې به کلیک واخلئ. دلته به تاسې راشئ په تایید باندې به کلیک واخلئ. ګورئ دغه QR کوډ چې دا به تاسو کاپي کړئ، د خپل حساب پیل لارې به دې ته پیسې ولګي 300 افغانۍ. بیا کوم رسید چې ستاسو دی هغه به تاسې راواخلئ، دلته به دې ته څه شی وکړئ، دغه سکرین شاټ به ورته اپلوډ کړئ، صحیح ده. دلته به تاسې بیا راشئ په ارسال باندې به کلیک واخلئ، نو ستاسې اتومات به ستاسې شارج ترسره شي، صحیح ده. اوس به راشو شارج اپشن ته، بیا په دې باندې به کلیک واخلو. دلته مطلب 300 افغانۍ زه اوس غواړم اټوما پیل لارې، دلته به زه 300 افغانۍ ولیکم. دلته 300 افغانۍ ما ولیکلې، راځم په شارج اپشن باندې کلیک اخلم. دلته زه اوس راځم دغه لطفا انتخاب کنید، په دې باندې کلیک اخلم او دلته اټوما پې یعنې MTN مومو انتخابوم. دلته راځم په کنفرم باندې کلیک اخلم او تایید باندې کلیک اخلم. دلته به هم تاسو دغه QR کوډ ډاونلوډ کړئ یا به ځان سره سکرین شاټ واخلئ او پیسې به ورته ولګئ، د پیسو رسید به راواخلئ، دلته به ورته اپلوډ کړئ، په ارسال باندې به کلیک واخلئ، صحیح ده. نو په دغه دوه طریقو سره موږ کولی شو په ساده طریقې سره دې ته پیسې واچو که چېرته څوک USDT نه لرئ، صحیح ده. اوس به راشو ګورئ دغه VIP ته. VIP ته به راشو، دلته تاسو ته ښکاري 13 ورځو دپاره چې تاسې 1000 افغانۍ دلته بندې کړئ، 1415 موږ تاسو ته درکړو، صحیح ده. ورځنۍ 15.4 افغانۍ ګټه. دویم حالت کې دلته تاسو 80 ورځې دپاره که 2000 افغانۍ تاسې بندې کړئ 15815 به تاسو ته درکول شي ورځنۍ 99 افغانۍ ګټه. دلته که راشو تاسو ته ښکاري چې 90 ورځې دپاره یعنې 3 میاشتو دپاره 15000 افغانۍ تاسو که بندې کړئ تاسو ته به درکړل شي 2896 ورځنۍ به تاسو ته 254 ګټه درکوي افغانۍ. دلته وګورئ که 180 ورځې دپاره 1000 افغانۍ بندې شي، دلته 95422 دغه افغانۍ راځي، ورځنۍ دغه راځي، صحیح ده. دلته بیا دغه 100,000 واله دی، دلته بیا دغه 50,000 واله دی چې ټوټل ګټې ټوټل پرافټ یې دلته ښودلی. دلته بیا تاسو ته ښکاري 1 لک واله دی، صحیح ده. د فیکوجونه ډېر غټ غټ دي او د هوا سره خبرې دي. دلته به تاسې راشئ دغه
معمولی باندې به کلیک واخلئ. یعنی د عادي یوزر دپاره دا ښه لاره ده. 300 افغانۍ که تاسې بندې کړئ تاسو به پسې 84 ګټه درکړل شي په 7 ورځو کې. صحیح ده. دلته تاسو ته وایي چې مطلب که 500 افغانۍ ګټه تاسې بندې کړئ 340 به تاسو ته ټوټل په دې پسې ګټه درکړل شي. ورځنۍ به تاسو ته 21 افغانۍ 21.8 افغانۍ ګټه درکړل شي. دلته به تاسو اوس راشئ ګورئ دغه زما پروفایل چې دی په دې پروفایل باندې زه کلیک اخلم. پروفایل باندې کلیک اخلم دلته به تاسو راشئ افزودن کارت بانکي په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې باندې کله تاسو کلیک واخلئ دلته ګورئ ما خپل حساب پې نمبر ورکړی دی. صحیح ده. دلته که راشو په دې پلس آیکن باندې کلیک واخلو. پلس آیکن باندې کله تاسو کلیک واخلئ دلته به تاسو راشئ د خپل اکاونټ نوم به ورکئ. دلته به موبایل شماره ورکئ. دلته ګورئ حساب پې شماره او دلته د حساب پې نمبر. که بیا چېرته تاسې بل اکاونټ کاروئ دلته ګورئ صرف په حساب پې باندې دوی پیلن وډرا ورکوي. صحیح ده. تاسې باید حساب پې نمبر دلته څه کوئ نصب کوئ. دغه چې نصب کوئ دلته به تاسې راشئ په دې پلس آیکن باندې به کلیک واخلئ. ستاسې انفارمیشن به دلته سیو شي ثبت به شي او په دغه نمبر په دغه اکاونټ به بیا تاسو ته وډرا درکوي. صحیح ده. دلته که چېرته مطلب تاسو دا وډرا کوئ دلته ګورئ 114 افغانۍ دي ما سره. دلته زه راځم په دغه اپشن باندې کلیک اخلم. په دغه اپشن باندې کلیک اخلم او دلته راځم په دې برداشت په دې باندې کلیک اخلم. په دې باندې کلیک واخلم کم اندازه وډرا زموږ څو ده 50 افغانۍ ده. دلته وایي چې 1 نه تر 8 ساعتونو پورې به تاسو ته دا وډرا رسیږي. کم اندازه باید 50 افغانۍ وډرا وي. په دې کې 10% پیس دی د وډرا او برداشتن یعنی پیسې ویستل چې د 9 بجو څخه تر مازدیګر 5 بجو پورې یعنی سهار 9 نه تر مازدیګر 5 بجو پورې د دوشنبې څخه تر جمعې پورې وډرا آزاده ده. یعنی دوشنبې نه تر جمعې پورې تاسو کولی شئ وډرا وکړئ. شنبه او یک شنبه چې ده دا رخصت دی په دغه کې تاسو ته وډرا نه درکوي. صحیح ده. دلته زه اوس راشم دغه ځای څخه شاته دلته زه په دې خپل پروفایل کې ګورم 114 افغانۍ دي ما سره. دلته راځم په دغه ځای کې په دې برداشت باندې کلیک اخلم. دلته به تاسو راشئ ګورئ مطلب زه لیکم 114 مې ولیکه. دلته راځم په دې برداشت باندې کلیک اخلم. برداشت باندې کلیک واخلم دلته تاسو ته ښکاري نن رخصت دی. صحیح ده. نن رخصت دی ځکه ما ته وایي چې مطلب ته وډرا نشي کولی. وډرا ځکه نشي کولی یو خو مطلب د مازدیګر 5 بجو څخه وروسته تاسو ته وډرا نه درکوي او بل د دوشنبې نه تر جمعې پورې یعنی اوس شنبه او یک شنبه کې رخصت دی. صحیح ده. اوس مهمه خبره دې دپاره ده که چېرته ستاسې په وډرا کې مشکل په شارج کې مشکل یا په وی آی پي کې مشکل تاسو کولی شئ کسټمر سپورټ سرویسز سره خبرې وکړئ. خبرې به څنګه کوئ دلته به تاسو راشئ په دغه واتساپ بټن چې ده په دغه باندې به تاسې کلیک واخلئ. په دغه واتساپ بټن باندې به تاسې کلیک واخلئ او ډایرکټ چې هلته کلیک واخلئ ډایرکټ اتومات ستاسې واتساپ ته ده تماس شمېره ځي هلته به ورسره خبرې بیا کوئ. کولی شئ په پښتو ژبه هم ورسره خبرې وکړئ په دري هم وکړئ په انګلیسي هم وکړئ. درې واړه ژبې سپورټ کوي. صحیح ده. نور د اعتماد او باور د دې پروژې موږ د خاص څه نه شو ویلی. دغه زموږ صرف یو ریویو یو کتنه وه. نو مطلب فعلا پکې ډېرې سرمایه ګزارۍ نه کېږي او ډېر خلک پکې کار هم کوي. دلته به زه اوس راشم دغه خپل ټیم دغه ځای نه تاسو کولی شئ خپل ملګري دعوت کوئ. دلته زه په دغه نمبر اپشن باندې کلیک اخلم دعوت. دلته به تاسو راشئ دا کاپي اپشن چې دی کاپي اپشن په دې باندې به کلیک واخلئ. دغه زموږ لینک دی په کوم چې موږ ملګري دعوت کوو. په ټیم جوړولو کې موږ په 2 لیولونو څخه ګټه ترلاسه کولی شو. لومړی خو که چېرته تاسو په لومړي لیول کې خپل 2 ملګري دعوت کوئ او تاسو ته به اتومات یو لومړی وی آی پي خلاصي او که چېرته مطلب په لومړي لیول کې تاسو 15 نفره دعوت کوئ تاسو ته به دویم وی آی پي خلاصي. که 10 نفره دعوت کوئ تاسو ته به دریم وی آی پي خلاصي او که 20 نفره دعوت کوي تاسو ته به 4م او که 30 نفره دعوت کوي 5م که 50 دعوت کوي 6م او که 20 دعوت کوي 7م. نو دغه شانه کې په دغه طریقې سره تاسو ته وی آی پي خلاصي. صحیح ده. او د وی آی پي لیولونه او ګټه او بونسونه همدغه دي. نو په دغه طریقې سره او په دغه پروسې سره د دې کارو تر بلې ویډیو سره مخ کېږم. تاسو ته راځم تر هغې په بخښونکي الله سپارم. ښه وخت ښې شېبې ولرئ.